اسلامي امت باندې همدا مسله نن روانه ده که نه خپل منځ کې خط مازې جوړ کړی ده دې خط باندې مسلمانان یې خواته خواته راوجنګوه ورځ تر بلې دې په زړونو کې بغض پیدا کړه دغه اور ته پکای بل څوک وهي ورمنډه که او پرې رامنډه که فکر ځان سره وکړه چې وژل کېږي څوک د کومو امتونو په منځ کې تباغض و بغض پیدا کېږي د امت مسلمه هغه څوک چې اصلي دښمنان مو دي هغه مو په دغه اور اخته کوي اصلي خبره چیرته ده دی وی الواجب على المسلمین فی اقطار الارض یو خط باندې موږ څومره دښمنان کړي یو ای خواته پښتانه دي دې خواته پښتون چې کینی مونږ هغه غیرتي خلک یو هغه څنګه ورکه مې یادوه که دا خط ویوړل سي هغه ډیورن ابل سر باندې کېښودل سي بیا څه وایي مونږ ټول پښتانه هغه د غیرتي زمن یو مخکې ورې ویلې که نه تاسې په دې خط کله فکر وکړئ چې غربي دنیا چې کله ملل متحد جوړ سوی خطونه جوړ سوي ایرانیان هغه د نه سړي زمن دي په 2 روپۍ هم نه پوهېږي که دا خط طالبانو بیا هراتیان ورته وایي چې په هېڅ هم نه پوهېږي ایران بېغیرته خلک دي داسې ده واغسې ده که دا خط دلته راوړي په فرا باندې کې بیا چې ورسره کښېني څنګه چل د مینه ورکه هراتیان هم چندان د سړي زمن نه دي بېغیرته خلک دي او که دا خط مشهد ته بیا ویسي بیا څه وایي نه مشهد او ایران دا افغانستان دا ټول هغه د غیرتي زمن دي یو خط کار خراب کړی که نه ده خراب کړی طالبانو مسلمانان په خط باندې فکر کړی دی یو ورځ تاسې چې د خط موږ د اسلامي امتونو په مابین کې بېلتونو بغضونو عداوتونه پیدا کړي اصلي دښمن یې له موږ نه دومره لرې کړی کاش کې دغه سرحدونه چې نن پاکستان او ازبکستان سره مو درلودل ایران سره مو درلودلی دا ټول یو وای دا سرحدونه طالبانو عین د هند د کوپر سره پروت وي دلته روسانو سره پراته وي او داسې هغه چینایانو سره پراته وي اسلامي امت بغض و دښمني مو هلته استعمالېدلی نن یې چې دلته په خطونو باندې دا اوس که ته راواخلې د قندهار او د زابل په منځ کې خط جوړ کړي بیا به قندهاریان وایي موږ د نر زمنې زابلیان په څه باندې پوهېږي زابلیان وایي موږ د نر زمنې دا په څه باندې پوهېږي که دا بیا په قندهار کې خطونه واچي مملکتونه جوړ کړي بیا به هغه وایي څه ورته وایي د ارغنداب به وایي موږ د نر زمنې پنجوایي وله په څه پوهېږي داسې بې امت مسلمه یو تر بله ټوټې ټوټې کړی ده نن همدغه حالت ته که نن چې چا سره د موږ دښمني په کار و هغه دښمني په خطونو باندې دلته موږ ته رانږدې کړې ده په همدغه خطونو باندې موږ سره خپل منځ کې دښمني اچولې ده